الله الرحمن الرحیم. پاک الله د هر صفت ثنا لایق دی. پاک الله د هر صفت ثنا لایق دی. د دنیا آخرت ټولو خالق دی. محمد د رب رسول او پیغمبر دی. محمد د رب رسول او پیغمبر دی. په همو پیغمبرانو کې سرور دی. شمشاد نړیوال تلویزیون ډېرو درنو معززو لیدونکو، همدارنګه د اوسار خپرونې ډېرو درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې پرته د کومې ستونزې نه او په خوشحالۍ سره زموږ د خپرونې لیدونکي اوسئ. درنو مینوالو، لکه څرنګه چې پوهېږئ د اوسار خپرونه ده او تاسو لکه څرنګه چې ولیدل موټر سایکل او بایسکل دي دلته. تاسو شاید ووایئ چې د څرنګه موټر سایکل او بایسکلونه دي. زه به تاسو ته ووایم موټر سایکل او بایسکلونه خو هر څوک جوړولی شي، مګر د دې موټر سایکل او بایسکل جوړونکي داسې کمال په دې بایسکل او موټر سایکل کې کړی دی چې دا یې د لرګي څخه جوړ کړي دي. او زه مطمئنه یم چې تاسو ډېر جالب دی تاسو ته، او تاسو غواړئ چې دې په هکله نور معلومات ولرئ. بلې و زه به تاسو معلومات درکړم، خو په دې هیله چې او په دې شرط چې زموږ د خپرونې لیدونکي اوسه. السلام علیکم، څنګه ښه یې؟ مننه ژباندې تاسو خپله ښه یې؟ په خیر راغلی یې؟ درنو مینوالو، زموږ نننۍ د خپرونې میلمه شرف الدین صاحب دی، او لکه څنګه تاسو وینئ ډېر ښکلی موټر سایکل او بایسکل جوړ کړي دي، او همدارنګه د څه نه جوړ کړي دي؟ د لرګیو نه جوړ کړي دي. او په لومړي کې که تاسو خپل ځان د شمشاد تلویزیون کمرو ته معرفي کړئ. شرف الدین شرف د خوست ماتون مندخیل کلی اوسېدونکی یم. ډېر ښه. ښه، یعنې تاسو د خوست نه راغلي یې، نو زه باید تاسو ته ووایم چې ستړي مه شئ. ستړي مه شئ هینا جانې، ته هم ستړي مه شئ. دا راته ووایه چې د خوست نه خو راغلی په موټر کوم بل موټر باندې راغلی که نه هی په خپل موټر سایکل باندې؟ نه هینا جانې، په دې خپل موټر سایکل باندې راغله. کله مې چې عاجل کار نه وي بیا سترۍ دپاره هم په دې خپل موټر سایکل باندې راځم. د دې بایسکل او موټر سایکل جوړولو نظریه څرنګه پیدا شوه؟ مختلف شیان جوړوم په نظر کې مې نیولي وو، خو دا یو ابتدا کار و، د خلکو تشویق مې کتل چې ما څومره تشویقوي دوی چې زه دغه شی جوړ کړم، ځکه هم ساده و بایسکل ساده ده، هم کم مصرف او کم مصرف پرې راتللو، هم لرګي ماشاءالله خوست کې پریمانه دي او زیات دي. دې خاطره ما چې اول وګورم خلک چې دا ما څومره تشویقوی شي. ډېر ښه. په دې کار کې څوک تاسو سره مرسته وکړه؟ اینا جان تر اوسه پورې چا مرسته راسره نه ده کړې. په خپل کور کې دکان ورکشاپ یا بل هغه نه لرم، په خپل کور کې مې په خپله جوړ کړي دي. صحیح ده شرف الدین صاحب، تاسو خو دا بایسکل او موټر سایکل جوړ کړی دي، دا وړتیا لرئ تاسو کې، خو بیا هم اوس موږ ته دا بایسکل او موټر سایکل خو لږ معرفي کړئ چې موږ یې وګورو. او دا ټایرونه ولې د لرګیو نه دي؟ نه اینا جانې، خو سړکونه ټول خراب دي، کنې هغه هم راته مشکله نه وه. موټر سایکل به درته معرفي کړم، هغه مشکله نه ده. مهرباني. او دا د موټر سایکل کلي ده، په دې باندې چالانېږي، دغه خواته همغه د هغې اشاره هم دواړه اشارې دي، هم یو اشاره لګېږي اینا جانې هغې خواته هم، او دغه چې ده د چراغ دپاره ده. دغه ځای د تیلو او په دې کې تیل اچوم، دا د تیلو ذخیره ده چې خلاصېږي. خو مګر ماشینونه د لرګۍ نه دی؟ او بیا خو په حرکت نه کوي اینا جانې. نه کوي حرکت؟ او بیا خو چې ماشین د لرګو شي بیا خو حرکت نشي کولی. دې خاطر سمه ده، ډېر ښه. او بایسکل؟ بایسکل اینا جانې لومړی اول ځل مې دا بایسکل جوړ کړی و. دې بایسکل او نورو بایسکلو فرقونه څه دي؟ فرق خو په قیمت کې به د عادي بایسکلونو سره کوم فرق نه لري، خو یو نوی شی د خلکو دپاره جالب ده، لکه په نورو ځایونو کې نشته. دې خاطر هغه ده. خو موټر سایکل چې ده هغه بیا د نورو موټر سایکلونو سره دا فرق لري. لکه یو کال کېږي زه دغه موټر سایکل باندې ګرځم او راګرځم، هېڅ تغیر نه ده پکې راغلی. د لرګیو ده چې ډېر د نورو موټر سایکلونو په نسبت ډېر ارزانه، کم مصرفه ده او مصرف کم پې شوی ده. ډېر ښه. دغه فرق ده. دا بایسکل څومره مقاومت لري؟ ما خو خپله چې جوړ کړی د دومره باور لرم، دا لرګی چې دا روسۍ پلاویټ د دومره محکم لرګی ده چې ټایرونه چې مقاومت لري، 10 نفر چې ور جګ شي پاس دغه مقاومت لرلی شي. تر څو چې ټایرونه د دې وزن برداشت کولی شي، هماغه اندازه مقاومت لري. دا بایسکل او موټر سایکل دلته پرېږدئ، بغیر د موټر نه به نور موږ د بایسکل او موټر سایکل نه استفاده کوو، مرکې ته به ځو، سمه ده؟ اوکې سمه. دغه بایسکل او موټر سایکل خو ما تاسو شمشاد تلویزیون د شمشاد تلویزیون عمومي رئیس تاسو چې ده هغې ته مې تحفه ورکړې دي، دا به همدلته وي، په دې موزیم کې به وي. د شمشاد چې نړیوال تلویزیون دا مونږ تاسو رئیس چې د هغې ډېرې هلې ځلې ورته کړي دي، تر دغه ځایه رسېدلی چې دا نو هغې ته یې ورکوم. خیر نور خپل
بایسکل مې دی. او بس نور به بیا د تو دغه شمشاد کې د ما بایسکل موټرسایکل هر مازدیګر به چکر پرې ویل. سمه ده، ډېره مننه. ژوندی دی. او درنو مینوالو لکه څرنګه چې وینئ ماشین یې د لرګیو نه نه دی چې تاسو ووایئ چې ماشین هم د لرګیو نه دی. د تیلو ذخیره چې ده هغه د لرګیو نه ده. ډېر ښکلی دي، ټایرونه هم داسې ډېر ښکلي دي، واخان چې ډېر ښکلی دی، خصوصا دا نښانه چې پرې خوست نوشه دی دا ډېر ښکلی دی ځکه چې خوست زما ډېر خوښېږي. شرف الدین صاحب په دې موټرسایکل به ما ته حتما اوس چکر راکوئ. او خامخا ضرور ولې نه، همدا اوس چکر درکوم. ښایي یعنې راځئ چې لاړ شو خوست ته ستاسو کور ته ولاړ شو. خوست خو نه جانې ډېر لرې ده، په دلته نږدې بل کور دی هغې ته به یوسم را سره. ښه صحیح ده. نه سمه ځه چې ځو. راځئ. درنو مینهوالو تر څو چې ځو لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست درنو مینهوالو، لکه څنګه تاسو وینئ چې موږ ولاړلو، هلته مو موټرسایکل او بایسکلونه ولیدل، ډېر ښکلي جوړ کړي ول، چکر مو هم ووهلو، د دې اوس کور ته راغللو. شرف صاحب تر اوسه مو له لرګیو څه شیان جوړ کړي دي؟ موټرسایکل او بایسکل خو دې پخپله ولیدل او دغسې د خلکو په کورونو کې لکه اشپزخانې جوړول شول، المارۍ جوړول شول، بعضې ما سره بعضې مجلې د کابل نه مې وړې دي، 200-250 تصویرونه په هغې کې وي. د هر چا خپلې خوښې المارۍ ده، چا چې المارۍ خوښه کړه هغه هم جوړوو، چا چې اشپزخانه خوښه کړه انډیوالانو په خاطر باندې هغه کار هم کوو. نو هر څه چې د لرګي جوړېږي که تصویر یې ولرلې تصویر یې جوړوو، او کني تر اوسه پورې خو دغه الماري و، چپرکټ شو، میز شو، او د موټرسایکل او بایسکل خو د هغه په خپله چکر دی پرې وه. شرف صاحب ولې مو له لرګیو څخه موټرسایکل جوړ کړلو؟ بایسکل مې چې کله جوړ کړلو نو خلکو تشویق کړم، ویلې اوس به مو کاشکې مو یو ماشین دې پکې ایښی وای، یا اکثریت انډیوالان ویلې نه بایسکل دې جوړ کړه اوس به یو موټرسایکل هم جوړوي. او موټرسایکل د خلکو فشار زیات شو، د انډیوالانو فشار زیات شولو، نو د هغه و چې موټرسایکل مې جوړ کړو. د موټرسایکل نه وروسته دا چې هغه شول اوس د موټر انډیوالان مې اوس کې هغه د فشار راباندې اچوي، ویلې بس په موټر جوړوي. په کوچنیوالي کې مو له خټو یا لرګیو څخه داسې کوم شیان جوړ کړي دي؟ خټو نه مو فقط وړه وړه مرغۍ مکه جوړې کړي، بل شی مې تر اوسه نه دي جوړې کړي. ډېر ښه. شرف صاحب که زمینه تاسو ته مساعد شي نور څه شیان به جوړ کړئ؟ دنیا خو ټول نقل وایي، څوک د طبیعت نه نقل وایي او څوک د موجوده هغه نه. نو زه په خپله تر اوسه پورې خو مې چې هغه څه لیدلي خوند یې راکړی او زړه مې پرې ناسته، نو هغه شیان مې ټول تر اوسه جوړ کړي دي. نو د دې نه دا موټرسایکل شو، موټر شول، ریکشه شوه، حتی زه په خوست کې نور انډیوالان لرم که هغه راسره همکاري وکړي کولی شم زه یو 8 رقمه 15 رقمه 6 رقمه هلیکوپتر ورته جوړ کړم، افغانستان ته د خوست راجیح کړم، په ارخ کې اشرف غني ته کېنولی شو. خو او دغه شته هم نور انډیوالان دي هلته خوست کې چې هغه مطلب یو په بل همکارۍ سره دغه کار مخکې وړی شو. نو هغه یو تیاره یا یو هلیکوپتر چې جوړ شي نو خلک وایي چې تر ټولو غټ کار همدغه ده چې والا تیاره یې جوړه کړې ده. او زما په نظر هغه څه چې مخې ته راغلل خوښ مې شول، تر اوسه پورې خو مې جوړ کړي دي، تر څو پورې مې چې وس دی هغه ورته رسېدلی دی، اتصال زندګانه مې چې وس ورته رسېدلی دی، د پیسو نه هغه شیان مې ټول جوړ کړي. شرف صاحب دا ځل خو موږ په موټرسایکل باندې سواره شو او چکر مو وهلو، په دې هیله چې بل ځل په هلیکوپټر کې پورته شو. خامخا که هلیکوپټر نه و نو انشاءالله د لرګیو یا د اوسپنې په موټر کې خو به خامخا کرغې په طرف ته چکر درکوم. حتما. په ماشومتوب کې مو کومې لوبې کولې؟ ماشومتوب کې خو مو دلته کابل کې ګودي فرنګ ورته ویل کېده، کاغذي جهاز چې ده هغه مې ډېر خوښېدل، هغه لوبې مې ډېرې کړي دي. شرف صاحب د موټرسایکل په جوړولو کې مو د کومو لرګیو څخه کار اخیستی دی؟ د امریکایانو چې استفاده کول روسۍ پلاویټ ورته وایي دي ته چې دا د لمر او د اوبو په مقابل کې څه اندازه مقاوم ده، ځکه مې دغه ورته انتخاب کړی و، روسۍ پلاویټ ورته وایي دي. په دغه موټرسایکل باندې که نه تاسو د لرګي نه ډېره استفاده کړې ده که د اوسپنې؟
د لرګي نه مې ډېره استفاده کړې. اوسپنه خو فقط یو ماشین ده او 2 ټایره مې راخیستي، نور خو ټول تاسو ولیدل چې ټول لرګی ده او هغه هم که سړکونه جوړه ټایرونه ماته مشکل کوم مشکل کار نه ده، هغه هم کولی شم چې هغه هم د لرګي جوړ کړم او تنه ماشین د اوسپنې پاتې شي. شرف صاحب په دنده کې مو کومه دنده ډېره خوښه ده؟ ما په خپله آزاد کاروبار ډېر خوښېږي او چې آزاد لکه تجارت مې ډېر خوښېږي، دنده راته خسته کنه تمامېږي. شرف صاحب تاسو خو ووایئ چې زه به موټر جوړ کړم د لرګیو نه، همدارنګه تیاره به جوړه کړم د لرګیو نه، خو ماته یو سوال پیدا شو چې تاسو به کشتۍ جوړه نه کړئ د لرګیو نه؟ او کشتي به هم جوړه کړو، تیاره مې جوړه کړې ده، هلته مې درته ایښې ده تا ته. رښتیا کشتۍ مو جوړه کړې ده؟ هو تا ته مې ایښې ده، هغلته مې ایښې ده، درته راوړې مې ده. درنو مینوالو، لکه څرنګه تاسو پوهیږئ چې د شرف صاحب په لاسو کې څومره کمال دی، موټر سایکل، بایسکل، خو خبره دلته چې په دې هیله چې شرف صاحب په خوړو کې هم همداسې ښه کمال ولري. انشاءالله که ډېر نه وي 8 نمرې درنه وړم. آیا موږ ته به د خوست ډنډکی پوخ کوئ؟ خوست ډنډکی خو ډېر قوي ده، تاسو به ونه خوړلی شئ، هغې په ځای به مکروني تاسو ته پخه کړو. ښه شرف صاحب، که خوښه مو وي لاړ به شو اشپزخانې ته. راځئ چې ځو، لاړ به شو. راځئ مهرباني. راځئ اینا جان. شرف صاحب، زه به وګورم چې په پخلۍ کې څومره ماهر یې. انشاءالله وبه ګورو، سمه ده که نمبر په حساب شي نو کوشش به کوم چې یو څه درنه واخلم، که نور نه وي 10 نه خو به یو 15 واخلو، 6 به واخلم. 15 ناکامي ده، 15 ناکامي نمره ده. انشاءالله په دې نام لاسونه مکروني پخوو. ښه سمه ده. دیګ به راواخلو، اول به د ګاز ورته روښانه کړو. او به یږدئ مکروني پخوئ یعنې؟ نن ورځ به تاسو لپاره مکروني پخه کوم. اوس به د مکروني پکټ جوړ شو، تیارې اوبه اماده دي، چېرته شوي دي. شرف صاحب، بغیر د ډنډکي نه په خوست کې نور څه مشهور دي؟ ډنډکی هم ډېر مشهور ده. بغیر ونه؟ نور دا خواړه خواړه شته نه، خو دغه ټول دغه سبزیجات او لوبیا او نخود دغه شیان دي. ښه، یعنې بغیر د ډنډکي نه نور سبزیجات لکه سبزي غوندې ډېر مشهور دي؟ هو خوست خلک چې دغه ډنډکی شو، لوبیا او نخود خو ټول د عادي خوراکونه دي او سبزیجات دي، خو خصوصا د غوا غوړي چې دي دوی ډېر خوښوي. ښه، ډېر ښه. او ډېر هم پیدا کېږي همالته. ډېر ښه. نور دا مکروني هم داسې عادي جوش کوئ او راخلئ؟ نه، مکروني مو اوس اوبو ته واچوله تر څو چې دا هغه ماده کېږي، تر هغې پورې موږ دلته غواړو بیا یو څنده لعاب ورته جوړ کړو، تر هغې چې دا هغه جوش کېږي تیارېږي، موږ لعاب جوړوو چې د دې لپاره چې هغه تیار شي، دا هم سم ورسره تیار شي، بیا به انشاءالله دیګ بخار کې که څه تاسو لعاب جوړ کړئ؟ اوکې، سمه ده. یو څه اندازه دیګ ته واچوو تر څو مکروني جوش کېږي، نرمېږي، تر هغې پورې به د لعاب ورته جوړ کړو د مکرونۍ دپاره. اینا جانې اوس به یو څه اندازه رومي بانجان راواخلو او مایده به یې کړو تر څو غوړي را ګرم کېږي او هغې دپاره چې لعاب ورته تیار کړو. نو هغې دپاره به بانجان په خپله اندازه سره وړه وړه مایده کړو ورته. شرف صاحب، دا مکروني مو د خپلې مېرمنې نه زده کړي دي؟ خامخا دا کار خو د مېرمنو کار ده. شپه او بل مونږ خو اینا جانې تر اوسه پورې یعنې ماشومان نه لرو، 2 په 2 یو، نو ما دپاره ضرور هم ده چې دغه اشپزي یو څه اندازه ځکه خامخا انسان د خدای مکه هغه مریض شي، خو زه د هغې باید خدمت وکړم. تاسو خو ماشاءالله په موټر سایکل او بایسکل جوړولو کې خو ډېر لایق یاستئ، نو نور څه وړتیاوې لرئ؟ اینا جانې د مسلک نه علاوه خپله کابل پوهنتون فارمسۍ پوهنځۍ نه فارغه شوې یم، یعنې یو ښه دواساز هم یم. ډېر ښه. مننه. یعنې تاسو ډاکټر هم یئ؟ که مکمل نیمایي ډاکټر خو یم. مریضان دې ډېر تداوي کړي دي که نه ښه ډېر دې وژلي دي؟ اینا جانې خامخا مرګ به پکې راځي، ډېر به تداوي کړي او کم به یو 2 نفره به وژل شوي، خو هغه خپل ورځې په روان.
ډاکټرانو ته خو ښه بڼه پیدا شوې ده چې کله مریضان تداوي نه کړي او هغوی مړه شي نو وایي وخت یې پوره دی نو تاسو هم باید ځان نه ښه فرمایست جوړ کړئ ځکه چې ښه دواوې جوړې کړئ تر څو خلکو ته خدمت وکړئ او خلک هم تداوي کړئ انشاءالله خلک به مړه کوو نه تداوي کوو به تداوي ته ضرورت ده شرف صاحب تر څو چې تاسو موږ ته مکروني پخوئ زه به لاړه شم او د ملګرو سره به ستاسو په هکله مرکه وکړم سمه ده اینا جان دغسې به وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام په لومړي کې خپل ځان موږ ته معرفي کړئ زما نوم دی صابر مندوزی او د خوست ولایت اوسېدونکی یم شرف صاحب ماشومتوب کې څرنګه و ارام و شوخ و ټوکي و ما د بانډیوالانو ویل چې زمونږ کلي کې یو هلک دی په نوم د شرف الدین شرف چې ډېر استعداد خدای پاک ورکړی دی نو هغه مې یقیني چې ما عملي ولیدل چې تاسو به هم لیدلي په انټرنیټ کې ایښودی چې ده داسې د لرګي نه یو موټرسایکل جوړ کړی دی چې هغه باندې ټوله نړۍ وغږېدله او لکه تاسو چې مخامخ دلته ولیدل د کښتۍ جوړه کړې دي او نور استعداد او د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې دی له یو دماغ الله پاک ورکړی دی بلکې دی د لوړو زده کړو د پرمیسس نه هم خلاص شوی دی او رښتیا خبره ده چې دغه شیانو سره د شوق و اوس شرف صاحب سره خم سړی دی قهر کیږي که نه خیر یعنې د حوصلې سړی دی شرف صاحب یو داسې شخصیت دی زما د خپل تجربې له مخه که نه چې هغه اوس لکه دلته کابل کې وظیفه کوي او زه کله کله چې خوست نه راشم او د ده سره پاتې کېږم او داسې یو زما د شخصي تجربې له مخه یو داسې استعداد الله تعالی ورکړی دی چې لکه د یو انسان په ذهن باندې هغه پوهېږي چې یو انسان سره دی د یو ملګري سره لګیا وي خبرې اترې کوي لکه د ده په زړه باندې چې پوهېږي که نه نو ډېر د حوصلې خاوند دی او ډېر موږ ورنه خوشحال یو او د ده سره چې موږ هر وخت کې ناست وو موږ خوشحالي احساسوو هر وخت تاسو ډېرې زیاته مننه تاسو نه هم ډېره مننه چې زموږ دومره وخت راکړو موږ ته ووایو شرف صاحب ما خو تاسو ته وویل تر څو چې تاسو دیګ پخوئ زه به لاړ شم او تاسو د ملګرو سره وغږېږم زه خو وغږېدم او ټول غیبتونه مې راټول کړل خو دا راته ووایي چې دیګ مو پوخ کړی دی که نه خیر بس انشاءالله دا سالاد پاتې ده نور به دیګ تیار ده ښه سمه ده سلاد ورته جوړو تر څو دا سلاد خلاص شي بس زموږ دیګ آماده ده انشاءالله سوځولی خو به مو نه وي نه تر اوسه پورې خو ښه ده بد نه ده زه پوهېږم چې نه سوځوئ ځکه چې تاسو ته مېرمنه حتما اختر کړی دی همداسې ده احتیاط کوو ورسره اوس یعنې اچوئ تاسو او اچوي مینا جانې شوله شوي نه وي نه انشاءالله بدې نه دي داسې غلی غلی غږېږئ حتما کومه خرابي مو کړې ده شوله کړې مو دي یاره مینا جانې خامخا ډېر وخت پورې چې سړی اشپزي ونه کړي نو یو څه اندازه غلطي به وي خو دومره زیاته به نه وي لکه تاسو چې وایه ښه زه وګورم چې تاسو ماته چلنج راکړی و چالنج خو انشاءالله اوس هم چالنج درکړو ښه مینا جانې دا کوچنی کپ تاسو در سره واخلئ سمه ده زه به ولې نه دسترخوان ته به لاړ شم حتما دا به زه را سره واخلم ځئ چې ځو
صاحب تاسو خو د ماکروني پاخه کړ موږ تاسو ټول به یې وخورو یوړې او بعدونه به وار راشي چې تاسو ته نمرې درکړم سمه ده اوکې سمه ده بس ما هم درته پخه که وبه ګورو چې اوس څنګه ده ما خو تا ته چلینج درکړی و بله اوکې سمه ده څنګه اینا جانې خوند یې درکړو خوند خو ډېر ښه اول نمبر مالګې کمه وه او یو نمره ښه کمه شوه یو نمره ښه کمه شوه نور خو ما پکې څه خاص کمی ونه لیدو بس نو تاسو وایي تاسو څو نمرې درکړم نه پاتې شوې نو نه درکړم نهه نمبر پاتې شو د لسو نه نهه نمبر پاتې شو نو یو مې وړې لکه چې دا لس نمرې ژوندی دی اینا جانې ما چې خامخا داسې چې غلط شم دې خاطره ما یو څه نور درته راوړلم تاسو به بیا هغه وخورئ تاسو کولی شئ د خپلې هیڅ سره شاګردي وکړئ ضرور ده لکه نن مې یوه نمره کمه شوه نو هسې نه یو بل ځای کې دوه کمې شي درې کمې شي کوشش کوم یو نمره زیاته واخلم مجبور یم شاګردي وکړم مهمه شاګردي ده ښه سمه ده نو بسم الله وکړئ تاسو ډوډۍ وخورئ شرف صاحب تاسو نه ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړلو تاسو سره وغږېږو مرکه وکړو ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ مننه هینا جانه له تاسو نه دومره تکلیف مو کړلو او ما سره کور ته راغلی ما سره په موټرسایکل باندې چکر ووهو او دومره تکلیف مو وکړو چې تاسو د ما سره تر دغه ځایه راغلی تاسو نه ډېره مننه درنو مینوالو دا وه زموږ نننۍ د اوزار خپرونه په دې هیله چې تاسو خوښه شوې وي زموږ ملتیا همیشه وکړئ او د دنیوي کارونو لپاره خپل 5 وخت لمونځ مه هېروئ خدای په امان ښې شېبې موټرسایکل هم جوړوي او موټرسایکل د خلکو فشار زیات شو د انډیوالانو فشار زیات شولو نو د هغه و چې موټرسایکل مې جوړ کړو د موټرسایکل نه وروسته ده چې هغه شوله اوس د موټر انډیوالان مې اوس هغه د فشار راباندې اچوي ویلي اوس په موټر جوړوي په کوچنیوالي کې مو له خټو یا لرګیو څخه داسې کوم شیان جوړ کړي دي خټو نه مو فقط وړه مرغۍ مکه جوړې کړي بل شی مې تر اوسه نه دي جوړې کړي ډېر ښه شرف صاحب که زمینه تاسو ته مساعد شي نور څه شیان به جوړ کړئ دنیا خو ټول نقل وایي څوک د طبیعت نه نقل وایي او څوک د موجوده هغه نه نو زه په خپله تر اوسه پورې خو مې چې هغه څه لیدلي خوند یې راکړی زړه مې پرې ناسته نو هغه شیان مې ټول تر اوسه جوړ کړي دي نو د دې نه دا موټرسایکل شو موټر شول ریکشه شوه خطه زه په خوست کې نور انډیوالان لرم که هغه سره همکاري وکړي کولی شم زه یو 8 رقمه 5 رقمه 6 رقمه هلیکوپتر ورته جوړ کړم افغانستان ته د خوست راجیح کړم په ارخ کې اشرف غني ته کېنولی شو او دغه شته هم نور انډیوالان دي هلته خوست کې چې هغه مطلب یو په بل همکارۍ سره دغه کار مخکې وړی شو نو هغه یو تیاره یا یو هلیکوپتر چې جوړ شي نو خلک وایي چې تر ټولو غټ کار همدغه ده چې والا تیاره یې جوړه کړې ده او زما په نظر هغه څه چې مخې ته راغلل خوښ مې شول تر اوسه پورې خو مې جوړ کړي دي تر څو پورې مې چې وس دی هغه ورته رسېدلی دی اقتصاد زندګانو مې چې وس ورته رسېدلی دی د پیسو نه هغه شیان مې ټول جوړ کړي دي شرف صاحب دا ځل خو موږ په موټرسایکل باندې سپاره شو او چکر مو وهلو په دې هیله چې بل ځل په هلیکوپټر کې پورته شو خامخا که هلیکوپټر نه و نو انشاءالله د لرګیو یا د اوسپنې په موټر کې خو به خامخا کرغې په طرف ته چکر درکوم حتما په ماشومتوب کې مو کومې لوبې کولې ماشومتوب کې خو مو دلته کابل کې ګودي فرنګ ورته ویل کېده کاغذي جهاز چې ده هغه مې ډېر خوښېدل هغه لوبې مې ډېرې کړي دي شرف صاحب د موټرسایکل په جوړولو کې مو د کومو لرګیو څخه کار اخیستی دی امریکایانو چې استفاده کول روسۍ پلاویټ ورته وایي دي ته چې دا د لمر او د اوبو په مقابل کې څه اندازه مقاوم ده ځکه مې دغه ورته انتخاب کړی و روسۍ پلاویټ ورته وایي دي په دغه موټرسایکل باندې که نه تاسو د لرګي نه ډېره استفاده کړې ده که د اوسپنې
د لرګي نه مې ډېره استفاده کړې. اوسپنه خو فقط یو ماشین ده او 2 ټایره مې راخیستي، نور خو ټول تاسو ولیدل چې ټول لرګی ده. او هغه هم که سړکونه جوړه ټایرونه ماته مشکل کوم مشکل کار نه ده، هغه هم کولی شم چې هغه هم د لرګي جوړ کړم او تنه ماشین د اوسپنې پاتې شي. شرف صاحب په دنده کې مو کومه دنده ډېره خوښه ده؟ ما په خپله آزاد کاروبار ډېر خوښېږي او چې آزاد لکه تجارت مې ډېر خوښېږي. دنده راته خسته کنه تمامېږي. شرف صاحب تاسو خو ووایئ چې زه به موټر جوړ کړم د لرګیو نه، همدارنګه تیاره به جوړه کړم د لرګیو نه، خو ماته یو سوال پیدا شو چې تاسو به کښتۍ جوړه نه کړئ د لرګیو نه؟ او کښتۍ به هم جوړه کړو، تیاره مې جوړه کړې ده، هلته مې درته ایښې ده. تا رښتیا کښتۍ مو جوړه کړې ده؟ هو تا ته مې ایښې ده، هغلته مې ایښې ده، درته راوړې مې ده. درنو مینوالو، لکه څرنګه تاسو پوهیږئ چې د شرف صاحب په لاسو کې څومره کمال دی، موټر سایکل، بایسکل. خو خبره دلته چې په دې هیله چې شرف صاحب په خوړو کې هم همداسې ښه کمال ولري. انشاءالله که ډېر نه وي 8 نمرې درنه وړم. آیا موږ ته به د خوست ډنډکی پوخ کوئ؟ خوست ډنډکی خو ډېر قوي ده، تاسو به ونه خوړلی شئ. هغې په ځای به مکروني تاسو ته پخه کړو. ښه شرف صاحب، که خوښه مو وي لاړ به شو اشپزخانې ته. راځئ چې ځو. راځئ چې ځو. لاړ به شو. راځئ مهرباني. راځه هینا جان. شرف صاحب، زه به وګورم چې په پخلۍ کې څومره ماهر یې. انشاءالله وبګورو. سمه ده. که نمبر په حساب شي نو کوشش به کوم چې یو څه درنه واخلم. که نور نه وي 10 نه خو به یو 15 واخلو، 6 به واخلم. 15 ناکامي ده. 15 ناکامي نمره ده. انشاءالله په دې نام لاسونه مکروني پخوو. ښه سمه ده. دیګ به راواخلو، اول به د ګاز ورته روښانه کړو. ښه، اوبه ږدئ؟ مکروني پخوئ یعنې؟ نن ورځ به تاسو لپاره مکروني پخه کوم. اوس به د مکروني پکټ جوړ شي چې تیارې اوبه اماده دي، ګرمې شوي دي. شرف صاحب، بغیر د ډنډکي نه په خوست کې نور څه مشهور دي؟ ډنډکی هم ډېر مشهور ده. بغیر یې نه؟ او نور دا نور خواړه شته نه، خو دا ټول دغه سبزیجات او لوبیا او نخود دغه شیان دي. ښه، یعنې بغیر د ډنډکي نه نور سبزیجات لکه سبزي غوندې ډېر مشهور دي؟ او خوست خلک چې دغه ډنډکی شو، لوبیا او نخود خو ټول د عادي خوراکونه دي، او سبزیجات ډېر خو خصوصا د غوا غوړي چې دي دوی ډېر خوښوي. ښه، ډېر ښه. او ډېر هم پیدا کېږي همالته. ډېر ښه. نور دا مکروني همداسې عادي جوش کوئ او راخلئ؟ نه، مکروني مو اوس اوبو ته واچوله تر څو چې دا هغه ماده کېږي، تر هغې پورې موږ دلته غواړو بیا یو څنده لعاب ورته جوړ کړو. تر هغې چې دا هغه جوش کېږي، تیارېږي، موږ لعاب جوړوو چې د دې لپاره چې هغه تیار شي، دا هم سم ورسره تیار شي، بیا به انشاءالله دیګ بخار کې ښه، تاسو لعاب جوړ کړئ؟ اوکې، سمه ده. یو څه اندازه دیګ ته واچوو تر څو مکروني جوش کېږي، نرمېږي، تر هغې پورې به د لعاب ورته جوړ کړو د مکرونۍ دپاره. هینا جانې اوس به یو څه اندازه رومي بانجان راواخلو او مایده به یې کړو تر څو غوړي را ګرم کېږي او هغې دپاره چې لعاب ورته تیار کړو. نو هغې دپاره به بانجان په خپله اندازه سره وړه وړه مایده کړو ورته. شرف صاحب، دا مکروني مو د خپلې مېرمنې نه زده کړي دي؟ او خامخا دا کار خو د مېرمنو کار ده. اشپز او بل مونږ خو هینا جانې تر اوسه پورې یعنې ماشومان نه لرو، 2 په 2 یو. نو ما دپاره ضرور هم ده چې دغه اشپزي یو څه اندازه ځکه خپخه انسان ده، خدای مکه هغه مریض شي، خو زه د هغې باید خدمت وکړم. تاسو خو ماشاءالله په موټر سایکل او بایسکل جوړولو کې خو ډېر لایق یاستئ، نو نور څه وړتیاوې لرئ؟ هینا جانې د مسلک نه علاوه خپله کابل پوهنتون فارمسۍ پوهنځۍ نه فارغه شوې یم، یعنې یو ښه دواساز هم یم. ډېر ښه، ډېر مننه. یعنې تاسو ډاکټر هم یئ؟ او که مکمل نیمایي ډاکټر خو یم. مریضان دې ډېر تداوي کړي دي که نه ښه ډېر دې وژلي دي؟ هینا جانې خامخا مرګ به پکې راځي، ډېر به تداوي کړي او کم به 1-2 نفره به وژل شوي، خو هغه به خپل ورځې په روان. ډاکټرانو ته خو ښه
نه پیدا شوې ده چې کله مریضان تداوي نه کړي او هغوی مړه شي نو وایي وخت یې پوره دی نو تاسو هم باید ځان ښه فرمایست جوړ کړئ ځکه چې ښه دواوې جوړې کړئ تر څو خلک هم خلکو ته خدمت وکړئ او خلک هم تداوي کړئ انشاءالله خلک به مړه کوو نه تداوي کوو به تداوي ته ضرورت ده شرف صاحب تر څو چې تاسو موږ ته مکروني پخوئ زه به لاړه شم او د ملګرو سره به ستاسو په هکله مرکه وکړم سمه ده اینا جان دغسې به وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام په لومړی کې خپل ځان موږ ته معرفي کړئ زما نوم دی صابر مندوزی او د خوست ولایت اوسېدونکی یم شرف صاحب ماشومتوب کې څرنګه و ارام و شوخ و ټوکي و ما د بانډیوالانو ویل چې زمونږ کلي کې یو هلک دی په نوم د شرف الدین شرف چې ډېر استعداد خدای پاک ورکړی دی نو هغه مې یقیني چې ما عملي ولیدل چې تاسو به هم لیدلي په انټرنیټ کې ایښودی چې ده داسې د لرګي نه یو موټرسایکل جوړ کړی دی چې هغه باندې ټوله نړۍ وغږېدله او لکه تاسو چې مخامخ دلته ولیدل د کښتۍ جوړه کړې دي او نور استعداد او د دې تر څنګ نه یوازې دا چې دی له یو دماغ الله پاک ورکړی دی بلکې دی د لوړو زده کړې د پرمیسس نه هم خلاص شوی دی او رښتیا خبره ده چې دغه شیانو سره د شوق و اوس شرف صاحب سره خم سړی دی قهر کېږي که نه خیر یعنې د حوصلې سړی دی شرف صاحب یو داسې شخصیت دی زما د خپل تجربې له مخه که نه چې هغه اوس لکه دلته کابل کې وظیفه کوي او زه کله کله چې خوست نه راشم او د ده سره پته کېږم او داسې یو زما د شخصي تجربې له مخې یو داسې استعداد الله تعالی ورکړی دی چې لکه د یو انسان په ذهن باندې هغه پوهېږي چې یو انسان سره دی د یو ملګري سره لګیا وي خبرې اترې کوي لکه د ده په زړه باندې چې پوهېږي که نه نو ډېر د حوصلې خاوند دی او ډېر موږ ورنه خوشحال یو او د ده سره چې موږ هر وخت کې ناست وو موږ خوشحالي احساسوو هر وخت تاسو ډېرې زیاته مننه تاسو نه هم ډېره مننه چې زموږ دومره وخت راکړو موږ ته ووایو شرف صاحب ما خو تاسو ته وویل تر څو چې تاسو دیګ پخوئ زه به لاړ شم او تاسو د ملګرو سره وغږېږم زه خو وغږېدم او ټول غیبتونه مې راټول کړل خو دا راته ووایئ چې دیګ مو پوخ کړی دی که نه خیر بس انشاءالله دا سالاد پاتې ده نور به دیګ تیار ده ښه سمه ده سلاد ورته جوړو تر څو دا سلاد خلاص شي بس زموږ دیګ آماده ده انشاءالله سوځولی خو به مو نه وي نه تر اوسه پورې خو ښه ده بد نه ده زه پوهېږم چې نه سوځوئ ځکه چې تاسو ته مېرمنه حتما اختر درکړی دی او همداسې ده احتیاط کوو ورسره اوس یعنې اچوئ تاسو او اچوي مینا جانې شوله شوي نه وي نه انشاءالله بدې نه دي داسې غلی غلی غږېږئ حتما کومه خرابي مو کړې ده شوله کړې مو دي یاره مینا جانې خامخا ډېر وخت پورې چې سړی اشپزي ونه کړي نو یو څه اندازه غلطي به وي خو دومره زیاته به نه وي لکه تاسو چې وایئ ښه زه وګورم چې تاسو ما ته چلنج راکړی بسم الله الرحمن الرحیم پاک الله د هر صفت ثنا لایق دی پاک الله د هر صفت ثنا لایق دی د دنیا آخرت ټولو خالق دی محمد د رب رسول او پیغمبر دی محمد د رب رسول او پیغمبر دی په همو پیغمبرانو کې سرور دی شمشاد نړیوال تلویزیون ډېر درنو معززو لیدونکو همدارنګه د اوسار خپرونې ډېرو درنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دې هیله چې پرته د کومې ستونزې نه او په خوشحالۍ سره زموږ د خپرونې لیدونکي اوسئ درنو مینوالو لکه څرنګه چې پوهېږئ د اوسار خپرونه ده او تاسو لکه څرنګه چې ولیدل موټرسایکل او بایسکل دي دلته تاسو شاید ووایئ چې د څرنګه موټرسایکل او بایسکلونه دي زه به یې تاسو ته ووایم موټرسایکل او بایسکلونه خو هر څوک جوړولی شي مګر د دې موټرسایکل او بایسکل جوړونکي داسې کمال په دې بایسکل او موټرسایکل کې کړی دی چې دی د لرګي څخه جوړ کړي دي او زه مطمئنه یم چې تاسو ډېر جالب ده تاسو ته او تاسو غواړئ چې
چې د هکله نور معلومات ولرئ بله او زه به تاسو معلومات درکړم خو په دې هیله چې او په دې شرط چې زموږ د خپرونې لیدونکي اوسه. السلام علیکم څنګه ښې مننه ژباندې تاسو خپله ښه یې په خیر راغلی درنو مینوالو زموږ نننۍ د خپرونې میلمه شرف الدین صاحب دی او لکه څنګه تاسو وینئ ډېر ښکلی موټرسایکل او بایسکل جوړ کړي دي او همدارنګه د څه نه جوړ کړي دي د لرګیو نه جوړ کړي دي او په لومړي کې که تاسو خپل ځان د شمشاد تلویزیون کمرو ته معرفي کړئ. شرف الدین شرف د خوست ماتون مندخیل کلی اوسېدونکی یم هیان جان. ډېر ښه ښه یعنې تاسو د خوست نه راغلي یې نو زه باید تاسو ته ووایم چې ستړي مه شئ. ستړي مه شئ هینا جانې ته هم ستړي مه شئ. دا راته ووایه چې د خوست نه خو راغلی په موټر کوم بل موټر باندې راغلی که نه هی په خپل موټرسایکل باندې نه هینا جانه په دې خپل موټرسایکل باندې راغله کله مې چې عاجل کار نه وي بیا سترۍ دپاره هم په دې خپل موټرسایکل باندې راځم. د دې بایسکل او موټرسایکل جوړولو نظریه څرنګه پیدا شوه؟ مختلف شیان جوړوم په نظر کې مې نیولي وو خو دا یو ابتدا کار و د خلکو تشویق مې کتل چې ما څومره تشویقوي دوی چې زه دغه شی جوړ کړم ځکه هم ساده و بایسکل ساده ده هم کم مصرف او کم مصرف پرې راتللو هم لرګي ماشاءالله خوست کې پریمانه دي او زیات دي دې خاطره ما چې اول وګورم خلک چې دا ما څومره تشویقوی شي. ډېر ښه په دې کار کې څوک تاسو سره مرسته وکړه؟ هینا جان تر اوسه پورې چا مرسته راسره نه ده کړې په خپل کور کې دوکان ورکشاپ یا بل هغه نه لرم په خپل کور کې مې په خپله جوړ کړي دي. صحیح ده شرف الدین صاحب تاسو خو دا بایسکل او موټرسایکل جوړ کړی دي دا وړتیا لرئ تاسو کې خو بیا هم اوس موږ ته دا بایسکل او موټرسایکل خو لږ معرفي کړئ چې موږ یې وګورو او دا ټایرونه ولې د لرګیو نه دي؟ نه هینا جانې خو سرکونه ټول خراب دي کنې هغه هم راته مشکله نه وه موټرسایکل به درته معرفي کړم هغه مشکله نه ده. مهرباني او دا د موټرسایکل کلي ده په دې باندې چالانیږي دغه خواته همغه د هغې اشاره هم دواړه اشارې دي هم یو اشاره لګېږي هینا جانې هغې خواته هم او دغه چې ده د چراغ دپاره ده دغه ځای د تیلو او په دې کې تیل اچوم دا د تیلو ذخیره ده چې خلاصېږي. ډېر ښه دي خو مګر ماشین د لرګۍ نه نه دی او بیا خو په حرکت نه کوي هینا جانې نه کوي حرکت او بیا خو چې ماشین د لرګو شي بیا خو حرکت نشي کولی دې خاطر سمه ده ډېر ښه او بایسکل هینا جانې لومړی اول ځل مې دا بایسکل جوړ کړی و. دې بایسکل او نورو بایسکلو فرقونه څه دي؟ فرق خو په قیمت کې به د عادي بایسکلونو سره کوم فرق نه لري خو یو نوی شی د خلکو دپاره جالب ده لکه په نورو ځایونو کې نشته دې خاطر هغه ده خو موټرسایکل چې ده هغه بیا د نورو موټرسایکلونو سره دا فرق لري لکه یو کال کېږي زه دغه موټرسایکل باندې ګرځم او راګرځم هېڅ تغیر نه ده پکې راغلی د لرګیو ده چې ډېر د نورو موټرسایکلونو په نسبت ډېر ارزانه کم مصرفه ده او مصرف کم پې شوی ده ډېر ښه دغه فرق دی. دا بایسکل څومره مقاومت لري؟ ما خو خپله چې جوړ کړی د دومره باور لرم دا لرګی چې دا روسۍ پلاویټ د دومره محکم لرګی ده چې ټایرونه چې مقاومت لري 10 نفر چې ور جګ شي پاس دغه مقاومت لرلی شي تر څو چې ټایرونه د دې وزن برداشت کولی شي هماغه اندازه مقاومت لري. دا بایسکل او موټرسایکل همدلته پرېږدی بغیر د موټر نه به نور موږ د بایسکل او موټرسایکل نه استفاده کوو مرکې ته به ځو سمه ده؟ اوکې سمه دغه بایسکل او موټرسایکل خو ما تاسو شمشاد تلویزیون د شمشاد تلویزیون عمومي رئیس تاسو چې ده هغې ته مې تحفه ورکړې دي دا به همدلته وي په دې موزیم کې به وي د شمشاد چې نړیوال تلویزیون دا مونږ تاسو رئیس چې د هغې ډېرې هلې ځلې ورته کړي دي تر دغه ځایه رسېدلی چې دا نو هغې ته یې ورکوم. ښایي نور خپل بایسکل مې دی او بس نور به بیا د تو دغه شمشاد کې د ما بایسکل موټرسایکل هر مازدیګر به چکر پرې ویل. سمه ده ډېره مننه. ژوندی دی. او درنو مینوالو لکه څرنګه چې وینئ ماشین یې د لرګیو نه نه دی چې تاسو ووایئ چې ماشین هم د لرګیو نه دی د تیلو ذخیره چې ده هغه د لرګیو نه ده ډېر ښکلی دي ټایرونه همداسې ډېر ښکلي دي واقعا چې ډېر ښکلی دي خصوصا دا نښانه چې په خوست نوشه دی دا ډېر ښکلی دي ځکه چې خوست زما ډېر خوښېږي. شرف الدین صاحب په دې موټرسایکل به ما ته حتما اوس چکر راکوئ. او خامخا ضرور ولې نه همدا اوس چکر درکوم. ښایي یعنې راځئ چې لاړ شو خوست ته ستاسو کور ته ولاړ شو. خوست خو هینا جانې ډېر لرې ده په دلته نږدې بل کور ده هغې ته به یوسم راسره. ښه صحیح ده. نه سمه ځه چې ځو راځئ. درنو مینوالو تر څو چې ځو لنډه دمه لرو.
لکه څنګه تاسو وینئ چې موږ ولاړلو هلته مو موټر سایکل او بایسکلونه ولیدل ډېر ښکلي جوړ کړي ول چکر مو هم ووهلو د دې اوس کور ته راغللو شرف صاحب تر اوسه مو له لرګیو څه شیان جوړ کړي دي موټر سایکل او بایسکل خو دې په خپله ولیدل او دغسې د خلکو په کورونو کې لکه اشپزخانې جوړول شول المارۍ جوړول شول بعضې ما سره بعضې مجلې د کابل نه مې وړي دي 200 تصویرونه په هغې کې وي د هر چا خپلې خوښې المارۍ ده چا چې المارۍ خوښه کړه هغه هم جوړوو چا چې اشپزخانه خوښه کړه انډیوالانو په خاطر باندې هغه کار هم کوو نو هر څه چې د لرګي جوړېږي که تصویر یې ولرلې تصویر یې جوړوو او کني تر اوسه پورې خو دغه الماري و چپرکټ شو میز شو او د موټر سایکل او بایسکل خو د هغه په خپله چکر دی پې وه شرف صاحب ولې مو له لرګیو څخه موټر سایکل جوړ کړلو بایسکل مې چې کله جوړ کړلو نو خلکو تشویق کړم ویلې اوس به مو کاشکې مو یو ماشین دې پکې ایښی وای یا اکثریت انډیوالان ویلې نه بایسکل دې جوړ کړه اوس به یو موټر